طاسیم دا د مبین یعنی حق کارکون کی کتاب آیاتونه دي. ای محمد خایت په دې غم کې خپل ځان بایلی چې دغه خلک ایمان نه راوړي. کومنګ وغواړو نو له اسمانه داسې نه خانه نازلولای شو چې د دوی غاړې د هغې په وړاندې ښکته شي. دغه خلکو ته چې د رحمان خدای له لوري هر نوې نصیحت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي. اوس چې دوی د دروغ نسبت کړای دی ډیر ژر به دوی ته د هغه شی حقیقت له بیلا بیلو لارو نه څرګند شي چې دوی په هغه پورې ملنډي وهي. او آیا دوی کله ځمکې ته نه دي کتلي چې موږ څومره زیات هر ډول عمده نباتات پکې راټوکولي دي؟ په یقیني توګه په دې کې ونه خانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او د رحمت خاوند هم. دوی ته د هغه وخت کې سواوره چې کله ستا رب موسی ته نارې کړې ظالم قوم ته ورشه د فرعون قوم ته آیا هغوی نه ویریږي؟ موسی عرض وکړ ای زما رب زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي. زما سینه تنګیږي او زما ژبه نه ګرځي. ته هارون ته هم رسالت ولېږه او پر ما باندې د هغو په وړاندې دی او جرم تور هم شته ځکه نو زه ویریږم چې هغوی به ما ووژني. الله فرمایل هیڅ کله نه هغوی تاسو ته کوم زیان نشي رسولای. تاسو دواړه لاړ شئ زمونږ نښانې د سره واخلئ موږ بل تاسو سره یو او هڅو. فرعون ته ورشي او هغه ته ووایاست موږ رب العالمین د دې لپاره را لېږلي چې ته بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږدي. فرعون ویل آیا موږ ته ځان سره د اولاد په څیر نه وی پاللای؟ تا د خپل عمر ډیر کلونه له موږ سره تیر کړل او له هغه وروسته دی وکړل څه چې دی وکړل ته خورا کې غنا هیرونکې سړی. موسی ځواب ورکړ په هغه وخت کې ما هغه کار په ناپوهۍ سره کړی. بیا زه ستاسو له ویرې نه وتښتېدم له هغه وروسته زما رب ماته حکم راکړ او زه په پیغمبرانو کې شامل کړم. پاتې شو ستاسو غنه چې تعالی ما سره کړی دا نو د هغې حقیقت دا دی چې تا بني اسرائیل خپل غلامان ګرځولیو. فرعون ویل او دا رب العالمین سوی. موسی ځواب ورکړ د اسمانونو او ځمکې رب او د ټولو هغو شیانو رب چې د اسمان او ځمکې په منځ کې دي که تاسو باور کوونکی یاست. فرعون خپل خوا او شا خلکو ته وویل اوري. موسی ویل ستاسو رب هم او ستاسو د هغو پلرونو نیکونو رب هم چې مخکې تیر شوی دی. فرعون حاضرینو ته وویل ستاسو پیغمبر صاحب چې تاسو ته را لېږل شوی دی بیخي لیونی ښکاري. موسی وویل د ختیځ او لویدیځ او هر څه چې د دې په منځ کې دي د هغو ټولو رب که تاسو څه پوهه لرئ. فرعون وویل که تا له ما پرته کوم بل معبود ومانه نو تا به هم په هغو خلکو کې شامل کړم چې په بندیخانو کې پراته ورستېږي. موسی وویل که څه زه تا ته یو څرګند شی راوړم هم. فرعون وویل ښه نو راوړه که ته رښتونه یې. د هغه له خولې نه د دې خبرې له وتلو سره سم موسی خپله همسا وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو ښکاره ښامار. بیا هغه خپل لاس له تخرګ نه راوویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلیده. فرعون خپل خوا او شا سردارانو ته وویل دا سړی په یقیني ډول یو ماهر کوډګر دی. غواړي چې د خپلو کوډو په زور تاسو له هېواد نه وباسي. اوس وایا ستاسو څه حکم کوي؟ هغوی ویل دا یو د ده ورور ایثار کړه او په کارونو کې ماسلان وګرځول چې هر یو ماهر کوډګر درته راولي. لکه چې یوه ورځ په ټاکلي وخت کوډګران راغونډ کړای شول او خلکو ته ویل شول تاسو به غونډې ته ورشئ ښایي چې موږ د کوډګرو په دین شو که هغوی برلاسي شي. کله چې کوډګر میدان ته راغلل نو هغوی فرعون ته وویل موږ ته خو به انعام وي که چیرته موږ برای وګټو. فرعون وویل هو او تاسو به بیا په هغه وخت کې په نږدې کسانو کې وشمیرل شئ.
موسی وویل وغورځوئ د څه چې تاسې غورځونکي یې. اوس هم د لاس خپل رسۍ او همساوي وغورځولې او وی ویل د فرعون په وخت به همدا مونږ بری موندونکي یو. بیا موسی خپل همسا وغورځوله نو په ناڅاپي ډول هغې د هغو د دروغو کارنامې خوړلې تېرولې. په دې سره ټول کوډګران سمدلاسه په سجده پرېوتل او غږ یې وکړ چې مونږ رب العالمین ومان، د موسی او هارون رب. فرعون وویل تاسې په موسی ایمان راوړ مخکې له دې نه چې ما تاسې ته اجازه درکړې وای. هرومرو دا ستاسې مشر دی چې تاسې ته کوډې درښودلې دي. ښه نو همدا اوس به وپوهېږئ زه به ستاسې لاسونه او پښې رد بدل غوڅې کړم او تاسې ټول به په دارو ځړوم. هغو ځواب ورکړ هیڅ پروا نشته، مونږ به د خپل رب حضور ته ورشو او مونږ هیله مند یو چې زمونږ رب به زمونږ ګناهونه وبخي ځکه چې مونږ تر ټولو مخکې ایمان راوړی دی. مونږ موسی ته وحی ولېږله چې د شپې مهال زما بندگان د سره واخله ووځه، تاسې به تعقیب کړی شئ. په دې سره فرعون د لښکرو برابرولو لپاره ښارونو ته مارسلان ولېږل او په دې وینا یې ولېږل چې دا یعنی بني اسرائیل یو موټی څه لږ شان خلک دي او دوی مونږ ډیر په غوسه کړي او مونږ داسې وډله یو چې هر وخت بیدار یعنی تیار او آماده یو. په دې ډول مونږ هغوی د هغو باغونو چینو څخه راویستل او خزانو او د هغو ډیرو خو هستوګنځي دا خو وشول له هغو سره او بلې خواته مونږ بني اسرائیل د دغو ټولو شیانو وارثانو ګرځول. نو دوی په مرخاته کې د هغوی په تعقیبولو کې شول. کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو د موسی ملګرو چیغه کړه چې مونږ خو ونیول شو. موسی وویل هیڅ کله نه، له ما سره زما رب دی، هغه به هرومرو ما ته لارښوونه وکړي. مونږ موسی ته د وحی په وسیله حکم وکړ چې وه په خپل همسا سره سمندر په ناڅاپي ډول سمندر وچاوده او د هغه هر ټوټه د یو لوی غره په څیر شوه. مالته مونږ بله ډله هم نږدې راوستله. موسی او ټول هغه کسان چې له هغه سره وو مونږ وژغورل او نور مو غرق کړل. په دې پیښه کې یوه نښانه ده خو له دغو خلکو نه زیاتره منونکي نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او ډیر زیات مهربان هم. او دوی ته د ابراهیم قصه واوروه کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم څخه پوښتنه کړې و چې د څه شیان دي چې تاسو عبادت کوئ. هغه ځواب ورکړ یو څه بوتان دي چې مونږ عبادت کوو او مونږ هم دوی په خدمت بوخت یو. هغه پوښتنه وکړه آیا دوی تاسو اوري کله چې تاسو دوی ته بلنه ورکوي یا دوی تاسو ته څه ګټه یا زیان رسوي؟ هغه ځواب ورکړ نه، بلکې مونږ خپل پلار نیکه د همدې کار په کولو میندلې دي. ابراهیم ویل کله هم تاسو په غړېدلو سترګو هغه شانو ته کتلی چې تاسو د هغو بندګي کړې ده. یو تاسو مخکنیو پلرونو نیکونو زما خدا ټول دښمنان دي. له یو رب العالمین نه پرته چې هغه پیدا کړم بیا همغه راته لارښوونه کوي. هغه ذات چې ما ته خوراک څخه راکوي او کله چې ناروغېږم همغه مې روغوي. هغه ذات چې مرګ برا کړی او بیا به مې دوهم ځل ژوندی کړی. هغه ذات چې له هغه څخه زه هیله لرم چې هغه د جزا په ورځ زما خطا معاف کړي. له دې وروسته ابراهیم دعا وکړه ای زما رب ما ته حکم راوښیه او مال صالحانو سره یو ځای کړه او په وروسته نسلونو کې رښتیانه نومیالیتوب را په برخه کړه او مال نعمتونو څخه د مال اعمال جنت له وارثانو څخه وګرځوه او زما پلار ته بخښنه وکړه چې بېشکه هغه له ګمراهانو څخه دی او ما په هغه ورځ مرسوا کوه چې کله ټول خلک ژوندي را پاڅول شي، کله چې نه مال څه ګټه ورسوي نه اولاد، پرته له دې نه چې څوک له روغ سپېڅلي زړه سره د الله حضور ته ورغلی وي. په هغه ورځ به جنت پرهیزګارانو ته نږدې راوستل شي او دوزخ به د ګمراه شوو خلکو لپاره پرانستل شي. او له هغه نه به پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي هغه هستی چې تاسو له خدای پرته د هغو عبادت کوو؟
آیا هغوی له تاسو سره څه مرسته کولای شي یا په خپل ځان ژغورلای شي؟ بیا به هغه معبودان او دغه گمراه شوي کسان په هغه کې پړ مخې وغورځول شي او د ابلیس لخر ټول هلته به دوی ټول په خپل منځو کې شخړه وکړي. دغه گمراهان به خپل معبودانو ته وایي چې په خدای قسم مونږ خو په ښکارا گمراهۍ کې اخته وو چې تاسو ته مو د رب العالمین سره برابر درجه درکوله او گمراه نکړو مگر مجرمانو. اوس نه زمونږ څوک سپارښت کوونکی شته او نه څوک صمیمي دوست. کاش کې مونږ ته یو ځل بیا د بیرته ګرځېدو موقع په لاس راشي نو مونږ به مؤمنان شو. په باوري توګه په دې کې وستره نښانه ده خو له دوی نه زیاتره خلک ایمان راوړونکي نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او خورا مهربان هم. د نوح قوم پیغمبران دروغجنو ګڼل. دا یاد کړه کله چې د هغو ورور نوح هغو ته ویلیو آیا تاسو له خدای نه نه ویریږئ؟ زه ستاسو لپاره یو امانتګار پیغمبر یم. نو تاسو له الله نه ویریږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسو نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم. زما اجر خو د مخلوقاتو د پالونکي په ذمه ده. نو تاسو له الله نه ویریږئ او په زغرده زما اطاعت وکړئ. هغه جواب ورکړ آیا مونږ ته ومنو په داسې حال کې چې ستا پیروي ډیرو رزیلو خلکو غوړه کړې ده؟ نو ویل زه څه پوهیږم چې د هغو عمل څنګه دی. د هغو حساب خو زما د رب په ذمه دی. کاش کې تاسو له څه شعور نه کار واخلي. زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي زه هغوی وشړم. زه خو فقط یو ښکارا څرګنده تنبیه کوونکی انسان یم. زه خو فقط وویل ای نوح که تا لاس وانه خیست نو په وشتل شو یعنی سنگسارو کسانو کې به شامل شي. نوح دعا وکړه ای زما پروردګار زما قوم زه دروغجنو ګڼلم. اوس زما او د دوی ترمنځ غوڅه فیصله وکړه او ما ته او زما ملګرو مؤمنانو ته نجات راکړه. په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګري په یوه ډکه شوې کښتۍ کې وژغورل او له هغې وروسته مو باقي نور خلک غرق کړل. په یقیني توګه په دې کې یو نښانه ده او د دوی زیاتره مؤمنان نه وو. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. عادیانو پیغمبران دروغجنو ګڼل. یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورورو هود هغوی ته ویلي وو آیا تاسو نه ویریږئ؟ زه ستاسو لپاره یو امانتدار پیغمبر یم. نو تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسو نه د څه اجر غوښتونکی نه یم. زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. تاسو دا څه کوئ چې پر هر هسکه بابیزا یعنی د بلحوثۍ له مخې یوه یادګاري ودانۍ جوړوئ او لوی لوی ښکلې ماڼۍ ودانوئ چې ته به وایې دلته ستاسو ابدي هستوګنه ده. او کله چې په چا باندې لاس پورته کوئ د جبر او تیری په توګه یې پورته کوئ. نو تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. له هغه ذات څخه وویریږئ چې تاسو ته هغه څه درکړي دي چې تاسو پرې پوهیږئ. تاسو ته څاروي درکړل، اولادونه یې درکړل، باغونه یې درکړل او چینې یې درکړې. زه ستاسو په باب دی لوی ورځې له عذاب ویریږم. هغه جواب ورکړ مونږ ته برابر ده که نصیحت وکړي او کله واعظانو څخه نه وي. دا خبره خو همدغه څه له پخوانه شوې دي او مونږ په عذاب اخته کیدونکي نه یو. په پای کې هغه دروغجنو ګاڼه او مونږ هغوی هلاک کړل. په باوري ډول په دې کې یو نښانه ده خو له هغو نه زیاتره کسان منونکي نه دي. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. او حقیقت دا سمودیانو پیغمبران دروغجنو ګڼل. یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورور صالح هغو ته وویل آیا تاسو له خدای څخه نه ویریږئ؟ زه ستاسو لپاره یو امانتګار پیغمبر یم. نو تاسو له الله نه ویریږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسو نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم. زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. تاسو به د ټولو هغو شیانو په منځ کې چې دلته دي همداسې په ډاډینې سره اوسېدو ته پرېښودل شئ. په دغو باغونو او چینو کې
په دغه کوښتونو او د خرما باغونو کې چې وږي لپاره ډک دي تاسو غرونه توګي په ویاړ سره پکې ودانۍ جوړوي له الله نه ویریږي او زما اطاعت وکړئ د هغو مصرفو خلکو اطاعت مکوئ چې په ځمکه کې فساد خپروي او څه اصلاح نه کوي هغه ځواب ورکړ ته محض یو کوډ وهلی انسان یې زمونږ په څیر یو انسان نه پرته نور څه راوړه کومه خانه کریښتونه یې صالح وویل دا اوښه ده یو ورځ د هغې د څښلو ده او یو ورځ ستاسو ټولو د اوبو اخیستلو له هغې سره هیڅکله غرض مه کوئ که نن د یوې لویې ورځې عذاب به مو ونیسي خو هغوی د هغې سپینې ور پرې کړې یعنې ژوبله یې کړه او په پای کې له خپل دغه کار څخه پښیمانه شول په دې توګه الهي عذاب هغوی ونیول په باوري ډول په دې کې ونښانه ده خو له هغوی نه زیاتره منونکي نه دي او حقیقت دا ده چې ستا رب برلاسه هم دی او خورا مهربان هم د لوط قوم پیغمبران دروغجن وګڼل هغه وخت یاد کړ چې د هغو ورور لوط هغه ته ویلی وو آیا تاسو له خدای نه ویریږئ زه تاسو لپاره یو امانتګر پیغمبر یم نو تاسو له الله نه ویریږئ او زما اطاعت وکړئ زه له تاسو نه په دې کار باندې د اجرت غوښتونکی نه یم زما اجر خود رب العالمین په ذمه ده آیا تاسو د نړۍ له مخلوق نه نارینه ته ورځئ او تاسو په میرمنو کې چې تاسو رب تاسو لپاره څه پیدا کړی دی هغه پرېږدئ بلکې تاسو له حده تیر شوي خلک یاست هغوی وویل ای لوطه که تا له دې خبرو لاس وانخیست نو کوم خلک چې زمونږ له کلیو نه ویستل شوي دي په هغو کې به ته هم شامل کړی شي هغه وویل کوم خلک چې ستاسو له کړو وړو څخه کرکجن دي زه له هغو څخه یم ای پروردګاره ما ته او زما کورنۍ ته د دوی له بدعملیو څخه نجات راکړه په پای کې مونږ هغه او د هغه ټوله کورنۍ وژغورله پرته له یوې بوډۍ ښځې نه چې په بیرته پاتې کېدونکو کې وه بیا نو باقي پاتې خلک مو تباه کړل او پر هغو مو یو د شګو ورښتو کړ ډېر ناکاره بارانو چې پر هغو ویرول شوو وورول شو په باوري ډول په دې کې ونښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی دی او خورا مهربان هم د ایکا اصحابو یعنی ګڼ ځنګل خاوندانو پیغمبران دروغجن وګڼل هغه وخت یاد کړ چې شعیب هغه ته ویلی وو آیا تاسو له خدای نه ویریږئ زه تاسو لپاره یو امانتګر پیغمبر یم نو تاسو له الله نه ویریږئ او زما اطاعت وکړئ زه په دې کار باندې له تاسو نه اجرت نه غواړم زما اجر خود رب العالمین په ذمه ده پیمانی خیرده کوي او چاته ځان ماړوي په سمه ترازو ټول کوي او خلکو ته د هغو شیان کم مور کوي په ځمکه کې فساد مخ پروي او له هغه ذات نه ویریږي چې هغه تاسو او په خواني نسلونه پیدا کړی ویل ته محض یو کوډ لاندې کړی سړی او ته نور هیڅ نه مګر زمون په څیر یو انسان او مون خو تابعی دروغجن ګڼو کته ریښتونه نو پر مونږ د اسمان کومه ټوټره وغورځوه کته ریښتونه شعیب ویل زما پروردگار په هغه څه باندې پوهیږي چې تاسو یې کوئ غوی دای دروغجن وګڼل په پای کې پر هغه باندې د چتري ورځې یعنی د سوریا چونکه ورځې عذاب راغی او هغه د ډېری ویرونکو ورځې عذاب په باوري ډول په دې کې ونښانه ده خو له هغو نه زیاتره منونکي نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم دا قرآن د رب العالمین لخوا نازل شوی دی روح الامین یعنی جبرائیل هغه تا ته راوړی دی ترڅو چې ته له هغو خلکو څخه ووسې چې د خدای لخوا د خدای د بندگانو تنبیه کوونکي دي په روښانه څرګنده عربي ژبه کې او د مخکنیو خلکو په کتابونو کې هم دا شته آیا د دوی یعنی د مکې د خلکو لپاره دا یو نښانه نه ده چې د دوی په حقانیت باندې د بنی اسرائیل علما پوهیږي خو د دوی تعصب تر دې اندازې پورې دی چې کدا مونږ پر یو عجمي باندې هم نازل کړی وای او دغه فصیح عربي کلام هغه دوی ته لوستلی او راولای وای بیا به هم دوی نو منلای
په همدې ډول موږ دغه ایمان نه راوړل د مجرمانو په زړونو کې ایښی دی. هغوی ورباندې ایمان نه راوړي تر څو پورې چې دردناک عذاب ونه ویني. بیا کله چې هغه په ناڅاپي ډول پر هغو باندې راځي، په هغه وخت کې هغوی وایي چې آیا اوس موږ ته څه مهلت راکول کېدای شي؟ نو آیا دوی زموږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ تاسو فکر کړی دی که موږ دوی ته تر کلونو د مزو چړچو مهلت هم ورکړو او بیا همغه څه ورباندې راشي چې له هغه نه دوی ویرول کیږي، نو هغه د ژوند وسایل چې دوی ته ورکړل شوي دي دوی ته به څه په درد وخوري؟ ګوره موږ هیڅکله د کوم کلی خلک له دینه پرته نه دي تباه کړي چې د هغو لپاره تنبیه کوونکي نصیحت د حق ادا کوونکي موجود او موږ ظالمان نه. دا څرګند کتاب یعنی قرآن شیطانانو راخیسته راغلی نه دی. نه دا کار له هغو سره وړ دی او نه هغوی داسې کولی شي. هغوی خو آن د دل اوریدلو نه هم لري ساتل شوي. ای محمد له الله سره کوم بل معبود مبلک نه نو تبا هم له سزا موندونکو څخه شي. خپل ډیر نږدې خپلوان وویروه او له مؤمنانو څخه چې کوم کسان ستا پیروي غوره کړي له هغو سره د تواضع چلند وکړه. خو که هغوی ستا نافرماني وکړي نو هغو ته ووایه چې څه کوئ زه ورڅخه بریځم یم او په هغه برلاسی او رحمت والا باندې توکل وکړه چې تا په هغه وخت کې ویني چې ته عبادت ته پاتېږي او په سجده کوونکو کې ستا بدلیدل را بدلیدل یعنی لکه قیام سجده او داسې نور ګوري. هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. ای خلکو آیا زه تاسو ته وښیم چې شیطانان په چا باندې نازلیږي؟ ای خلکو آیا زه تاسو ته وښیم چې شیطانان په چا باندې نازلیږي؟ هغه په هر دروغ جوړونکي بدکار باندې نازلیږي. دا اوریدو خبرې په غوږونو کې پوکوي یعنی غوږ نیسي او له هغونه زیاتره دروغجن وي. پیغمبر شاعر نه دی، پاتې شول شاعران په هغو پسې غولیدلي ګمراه شوي خلک دي. آیا ته نه وینې چې هغوی په هر ناو کې سرګردانه دي او داسې خبرې کوي چې عملي کوي نه؟ پرته له هغو کسانو چې ایمان راوړ او غوره عملونه یې وکړل او الله یې ډېر یاد کړ او کله چې پرې ظلم وشو نو له خپل ځان نه یې دفاع وکړه او ظالمانو ته به ډېر ژر معلومه شي چې هغوی له څه سرنوشت سره مخامخ کیږي.